افغانستان کې د امریکایی ځواکونو قو.مندان سکاټ میلر طالبانو ته ډیر سخت اخطا.ر ورکړ. د چې سکاټ میلر د طالبانو پر وړاندې څه ویلي دي په همدې ویډیو کې را سره کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. سکاټ میلر وایي که طالبان بریدونه بس نه کړي ځواب به یې ورته ورکړو. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قو.مندان جنرال سکاټ میلر خبرداری ورکړی چې که طالبان پر افغان ځواکونو خپلو بریدونو ته دوام ورکړي، بهرني ځواکونه به مجبور شي چې د دوی پر وړاندې لاس په کار شي. نوموړي ډاډ ورکړی چې بهرني ځواکونه به د افغان ځواکونو ملاتړ ته هم دوام ورکوي او طالبان دې دوی نه مجبوروي چې پر ضد یې لاس په کار شي. دغه امریکایي جنرال همداراز کورونا ویروس په افغانستان کې جدي بللی او ویلي دي که تاوتریخوالي دوام وکړي د کورونا مخنیوي چاره به سخته شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو په منځ کې د کورونا 4 پیښې تایید شوې دي. جنرال میلر طالبانو ته ګواښ کړی چې که بریدونه ونه دروي نو دوی به هم پر وړاندې بریدونه پیل کړي. طالبان مو په واضح ټکو پوه کړي دي چې موږ نه یوازې د ځان بلکې د خپلو شریکانو په اړه هم دفاع کې جدي یو. که هغوی برید کوي نو ځواب به یې وګوري. د دوی بریدونه د کورونا پر ضد مبارزه کې خنډ جوړوي. سکاټ میلر په داسې حال کې طالبانو ته خبرداری ورکوي چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر لمړا برادر سره تر لیدنې وروسته له افغانستان سره د مرزو د قطع کولو اعلامیه ورکړې ده. خو مایک پمپیو په عین حال کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان سره خپل مشارکت پای ته نه رسوي او نه د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته شا اړوي، خو د افغان مشرانو د اختلاف له کبله پر یو شمېر همکاریو بیا ځلې کتنه کوي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.